د هلمند ولایت افغاني سرې میاشتې ریاست له لوري په تیر 1404 هجري شمسي کال کې د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه په ګډون په بیلابیلو ولسوالیو کې د 2360 مهاجرو بې سرپرسته او اړمنو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ترسره شوې دي. د دې مرستو په اړه د افغاني سرې میاشتې رئیس الحاج مولوي فضل محمد فضلي وویل موږ په تیر 1404 هجري شمسي کال کې د مرکز لښکرګاه په ګډون بهرامچی، نوزاد، باباجي، ګریشک او یو شمېر نور ولسوالیو کې 2360 کورنیو سره بیلابیلې مرستې ترسره کړې دي چې په دې مرستو کې د ګاونډي هیواد پاکستان سره پر فرضي کرښه بهرامچی ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو پر مهال د زیانمنو شوو 300 کورنیو سره د 7,15,00,000 افغانیو مرسته شامله ده چې هرې کورنۍ ته 15,000 نغدي مرسته وویشل شوه. همداراز نوموړي زیاته کړه موږ په تیر کال کې 80 کورنۍ چې سوال یې کاوه د یوې شفافې پروسې پر مټ راټولې کړې. همداراز نوموړي زیاته کړه موږ په تیر کال کې 80 کورنۍ چې سوال یې کاوه د یوې شفافې پروسې پر مټ راټولې کړې دي او هرې کورنۍ ته د میاشتې 15,000 افغانۍ ورکوو ترڅو یادې کورنۍ بیا ځلې سوالګرۍ ته مجبوره نشي. د دې ترڅنګ مو مرکز لښکرګاه کې 100 هغه مهاجري کورنۍ ثبت کړي چې د ګاونډي هیوادونو څخه په زور او جبر رایستل شوي وي. هرې کورنۍ ته مو 8500 افغانۍ نغدي مرسته ورکړې ترڅو دوی خپلې لومړنۍ اړتیاوې ورباندې پوره کړي. همداراز مارجې او باباجي ولسوالیو کې 200 بې سرپرسته کورنیو ته د حرفوي زده کړو، خیاطۍ او ګلدوزۍ پروسه بشپړه شوې. په 2 برخو کې د اړتیا وړ توکي ورته ویشل شوي ترڅو له همدې لارې خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي. د په خبر چې په نوزاد او یو شمېر ولسوالیو کې د اړمنو کورنیو سره د غواو او وزو مرسته شوې چې د اړتیا پر مهال د یادو حیواناتو خوراکي توکي هم ورته ویشل شوي دي. د وویل د افغاني سرې میاشتې ریاست لا هم هڅه کوي چې د هلمند ټولو غریبو خلکو لاسنیوي ته دوام ورکړي ترڅو د دوی ستونزې پر وخت حل شي. باید یادونه وشي چې د یاد ریاست له لوري په تیر کال کې 2,14,994 تنو ته روغتیايي خدمات هم وړاندې شوي دي.